او ډیر هرس مکوا هرس به ډیر هغه نه کی ځکه چې کله دی هرس ډیر شروع کو دا خبره یاده که قانون چې کله دی هرس ډیر کو رزق کې دی برکت ختمیږي شمار نه دا شمار ډیر کول او دا ډیر سوچ بل ورځ 2.5 روپۍ لګېدلې وي نن 15 ابل نو دا 3 بګي چرته لاړې چرته لاړې نو بس لاړې خو دا کوم سړی چې سبحان الله دا موږ لیدلې ده او دا خبره علماو لیکلي ده په کتابونو کې چې دا کوم سړی سخت هرسناکي په دې خرچه کې د ده په دې مال کې برکت نه وي او لویه بیماري دی لویه بیماري چې دی ټول عمر په دې سوچونو کې پرېوت لکه دی چې د شپې وسمړي شپې سړی سمړي پسته طلایي پوس کمبل ښه مزېدار سړی وي چې بېغمه پرېوت دی چې پرېوځي تیر شوي هفته دومره ولګېدی دی بل هفته کې دومره دا به دومره شي دا دومره دا خو تباه شو دا خو موږ د تباهي په دروازه ولاړ یو او دا اوس څه ژوند دی دې بیمارۍ ته دې غریب وګوره ها حساب کتاب سړی کوي خو دومره جوور پکې نه شي حساب وکړه تا څه ګټلي دي څه دي لګولي دي خیر دی کمې شوې دلته ډېرې ولګېدې دلته ډېرې شوې دلته دا شو زه بس هېڅ او دا باچا سړی ده چې لاس داسې وایي زه مړه هېڅ خبره ده دلې الله دومره ورکوي که نه او دومره پراخه او ښایسته ژوند او خوب یې دومره مزېدار یي دومره په ارام دی او دغه بل په خوب کې اکثر دغه حسابونه کوي خوب یې دي ځکه چې د کومې خبرې چې ته سوچ کې هغه اکثر په څه کې راځي په خوب کې د خوب هم اکثر درته دا راځي چې هلته دې دومره ولګولې دلته دې دومره ولګولې دا به کېږي نو دا ډېر هرس چې دی دا د مال نه برکت ختموي په دې باندې دلایل هم شته خو بیا به خبره ډېره اوږده شي زه غواړم چې د اخرنی حدیث ختم